د سوشل میډیا لویو کمپنیو د انسان په مغزو کې له همدې حالت څخه استفاده کړي او ټول اپلیکیشنونه په داسې ډول ترتیب کړي چې انسان ورسره په ډیره اسانۍ روږدی کیدی شي. هر چاته یې د پوسټ کولو موقع ورکړه، د لایک بټن یې ور اضافه کړه، د کمنټ برخه یې خلاصه کړه او د شیر بټن یې هم پکې ور واچوله. څو خلک له همدې لارې خوشحالي او آرامي احساس کړي. مثلا یو شخص خپل انځور خپور کړي، سلګونه خلک یې لایک کړي، لسګونه خلک ورته کمنټونه وکړي او په همدې سره د شخص ذهن آرامي او خوشحالي احساس کړي. شخص هم د واره تصمیم نیسي چې د دوامدارې خوشحالۍ لپاره بیا پوسټ وکړي او ورپسې یو بل پوسټ هم وکړي. له دې سره څه موده همداسې له سوشل میډیا سره تړلی پاتې کیږي او وروسته ترې عادت جوړ شي. د ټکنالوژۍ متخصصینو یوازې په دې قناعت ونه کړ، بلکې د مصنوعي ځیرکتیا یو داسې کمپیوټر او سیستم یې هم ټرین کړ چې د سوشل میډیا د هر استعمالونکي رواني حالت معلوم کړي.